بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دنیا یو نړیوال جنگ طرف ته روان دی. عزتمندو تاسو به دا خبره ډیره اوریدلې وي چې اول نړیوال جنگ او دویم نړیوال جنگ، البته دریم نړیوال جنگ په باره کې بس د تاسو ته د دغه زمانه د باچیانو د مشرانو خبره هم پیش کما او د صادق المصدوق صلی الله علیه وسلم خبره هم. ټرمپ د امریکای مشر دجال د دفاع وزارت د جنگ په وزارت باندې بدل ک. د دفاع وزیر ته د جنگ وزیر نوم کې خود او دا خبره وکړه چې منګه په اول نړیوال جنگ او په دویم نړیوال جنگ کې ځکه کامیاب شو چې منګه حمله وکړه او اوس ځکه ناکام یو چې منګه دفاع کوو. او دا خبره وکړه چې منګ به آینده کې جنگونه د دې لپاره کوو چې جنگ وګټو، د دې لپاره به جنگونه نور نه کوو چې جنگ وبېلو. ټرمپ چې کله انتخاباتو ته ولاړو لا کامیاب شوی نه و، منتخب شوی نه و، نو اروپایانو دا دعا کوله چې ټرمپ د کامیاب نشي. خو چې کله ټرمپ کامیاب شو، میدان ته راغی، ولسمشر شو، نو برطانویانو فوجي مشقونه شروع او فوج ته د تیارسه حکم وک. اسپانویانو، جرمنیانو او ایټالویانو د ځمکې لاندې بنکرونه، یعنی د جنگ نه د پټېدو ځایونه جوړول شروع کړل. فرانسویانو هغه اسپتالونه جوړول شروع کړ چې کوم اسپتالونه په جنگ کې په کار راځي. اوس یو څو ورځې مخکې ایلن ماسک د دنیا بیلیونر دی. ایلن ماسک څه ویلې؟ ان قریب په د 10 کلو کې دنه دنیا یو نړیوال جنگ سره مخامخ کېدونکی دی. او 2-3 ورځې مخکې د ناټو مشر دا حکم وکړ چې جنگ ته ځانونه تیار کړي، ځکه روس موږ هدف ګرځولی یو. همداسې نورو ډیرو خلکو د دغه لوی جنگ په باره کې پیشنګویي ورکړی. خو زه تاسو ته د صادق المصدوق د امام الانبیاء خبره ذکر کوم. اصل خبره دی هغه ده چې هغه کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دنیا کې یو دومره لوی جنگ مسلط کیدونکی دی چې نبی علیه السلام هغه جنگ ته ملحمة العظمى نوم ورکړی. ملحمة الکبرى یا ملحمة العظمى، ډیر لوی جنگ چې غوښې به پکې شیندل کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه جنگ په باره کې فرمایلی دي حتی ان الطائر لیمر بجنباتهم فما یخلفهم حتی یخر میتا. تر دې چې یو مارغه په هوا روانه او دا به روانه په ځمکه کې به دومره لاشونه پراته، دومره مړي به وي چې دی به د کیناسو ځای نه پیدا کوي او دا به د دې د وزرې به شل کېږي او مړه به په ځمکه باندې را پرېوځي. او بیا نبی علیه السلام وفرمیل قال فیعتاد بنو الاب کانوا 100. نبی علیه السلام فرمایي چې یو سړي بچي به شمارلی کېږي چې د هغې 100 بچي وي. فما بقي منهم الا الرجل الواحد، باقي به پاتې نشي د دغه 100 بچیونه الا الرجل الواحد، مگر یو بچی به ژوندی پاتې کېږي، 9 به پکې مري. دومره لوی جنگ په دنیا باندې مسلط کېدونکی دی. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دي. نو عزتمندو، اوس موږ تاسو له کول څه پکار دي؟ دغه لوی جنگ چې زموږ تاسو مخې دی او ډېر عن قریب را روان دی، نو ډېر مهمه خبره زموږ تاسو دپاره دا ده چې موږ په ایمان خواري وکړو، عمل صالح ته زور ورکړو او د جهاد عقیده برابر وکړو، په جهاد باور ولرو، په جهاد یقین ولرو، جهاد د کامیابۍ سبب وګڼو. ځکه راتلونکي کې په دغه لوی جنگ کې به یو طرف ته دجال او دغه ملګري وي، بل طرف ته به امام مهدي علیه السلام او دغه ملګري وي او عیسی علیه السلام به راکوزیږي. او خاص کر د افغانستان خلکو باره کې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې دا خلک به د اقصی د آزادولو دپاره د افغانستان نه خراسان نه به خلک ځي، اقصی به آزادوي.